استاد نه تاسو کوم چې د تیر شي جواب ته تیر شو د رابطې د ورځې نه جمعې پورې تا په دې وخت کې څومره قرآن ویلی څو سپارې دې ویلي داسې یعنې یقیني خبره ته کوم چې داسې به پکې ډېرې وي چې موږ سر راګستی او که دې اوس تپوس وکړو چې څومره مزدوري دې کړې ده څو دې ګټلي دي اوور ټایم پکې څو بیا دې ولګولې څو نو داسې تفصیل به ته شروع کړي ته به چې دا چې ته کمپیوټر دی که د ذهن د انسانانو د غوښې نه جوړ داسې حساب ورته شو او بیا راشي چې کله خبرې شروع کړي بس ژوند کې برکت نشته څه وظیفه نشته دې یار له پکې وظیفې هم ګوره دی د الله سره د الله د دین نه به لري قرآن سره یې نه لګي تلاوت نشتی مونځ نشتی عبادت نشتی خو وظیفه ولې وګوره چې لارې اسانه شي حیا پکار ده د الله کتاب یې رالیږلی زموږ دپاره دی او هغه موږ یې ښودی په المارو کې دی په هغې باندې دوړه پرته ده موږ مصروفه یو په کارونو کې مصروفه یو فیسبوک کې په ټیک ټاک کې په یوټیوب کې چې د دې نه خو واوړي که بار بار زه دا خبره کوم بار بار یې کوم او بیا به یې کوم چې زمونږ سپینګیرو او بوډاګانو هغه هم فیسبوک چلولي زده کړي دي هغه خلک چې سکول او مدرسه د سره پیژني نه خپل نوم نشي لیکلی دستخط نشي کولی هغه هم په دې پوهېږي چې فیسبوک کې لایک څه ته وایي شیر څه ته وایي پیج څه ته وایي دا او چې د قرآن ورته وایي ماله نه راځي مونږ چېرته نه دی ویلی وایي داسې یعنې سبحان الله څنګه چې د مسلمان په خوله دا ټکی راځي څنګه مونږ چېرته نه دی ویلی یعنی یو سړی مړ شو 80 کاله عمر یې و 40 کاله عمر یې و 30 کاله عمر یې و 50 کاله او دی الله ته مخامخ شو او الله درته وایي تا نه ګورې زما کتاب زما پیغمبر نه و درغلی لکه اوس ایتونه را روان دي چې الله به دا تپوس کوي قیامت پورې زما پیغمبر نه و درغلی نو دی به وایي چې الله ستا د پیغمبر نه خو زاله خبر شوی چې ما خو ویلی وې که نه ما څه ویلي نه دي نو زه ستا د کتاب نه څه خبر یم زه څه خبر یم چې تا ما ته څه ویلي دي زه د حلالو نه او د حرامو نه کله خبر شوی مونږ ته خو مولوي صاحب به د جمعې خطبه کوله هغې له به مونږ په اخره کې منډې وهلې مونږ څه خبر شوي د قرآن نه او د حدیث نه چې چا به راته نصیحت کوو د هغه نه خو مونږ تښتېدو وخت ډېر دی دا درس اوږد دی بیان اوږد دی مونږ سره ټیم نشته مونږ کار کوو مونږ بیماران یو مونږ دا یو مونږ دغه یو همدغه قوم ته د کرکټ میچ ولګوه نوم زما بدل که که دا قوم ورته اته ګنټې مسلسل کښېنه ناست که نه نو راشه زما دا نوم بدل کو چې څه جرمانه به ما اږدې کېدی اته ګنټې مسلسل 12 ګنټې یو سړی مزدوري کوي مسلسل لیکي او دا وزنونه اوچتوي او دا سخت دی او چې ده ته ووایي تا په هفته کې څومره تلاوت کړی ته کوم بیان لتلی نو دې الټه به څه چلو کړي مولوي صاحب غریبه بدنام کړي هغه صحیح ده بیان کوي خو بیان یې اوږد یعنی دا زمونږ دینداري غواړو خو کومه دینداري غواړو مختصر او زمونږ د دې ژوند مطابق چې زمونږ مزدوري پکې خراب نه شي زمونږ ټیک ټاک فیسبوک یوټیوب پکې خراب نه شي زمونږ غم خادي پکې خراب نه شي زمونږ طبیعت خراب نه شي زمونږ مزاج خراب نه شي زمونږ یاري دوستي خراب نه شي زمونږ خوب خراب نه شي زمونږ آرام خراب نه شي بیا صحیح ده بیا سره کو داسې ټکخطا دینداري خو که دینه اخوا پکې ځینې بیا سره نه لګي او غواړم جنت الفردوس او غواړم په جنت کې اوچت مقام تا کړي د الله دپاره سریج ته دا غواړم خبره مې دا کولی چې زموږ حال دې ته رارسېدلی موږ قرآن تلاوت نه دی کړی نو موږ پکې سوچ څه کړی یعنې ما وی که زه تاسو تپوس کوم چې دې آیت سره ده چې د انګریزو سره ودرېدلی ده او ژړلي تاسو ته ودرېدلي نو ما ډېر به دا وایي چې موږ ویلی نه دی نو ته لا وایې چې لا سوچ مو سره کړی سړی تلاوت نه کوي یو سړی ټول عمر مونځ په لنډ صورتونو باندې کوي قل اعوذ برب الفلق او قل هو الله احد او قل اعوذ برب الناس دې څه خبر دی د قرآن نه او دې څه خبر دی چې الله څه وایي پیغمبر څه وایي حدیثونو له خو لا نظم حدیثونه خو بیا بله ګټه مسله ده حدیث خو ډېر داسې دي پښتانه چې دا حدیث پېژني نه چې وایي څه ته د قرآن خبره کوم چې ټول یې پېژني چې راته څومره وایي او څومره یې نه او ځکه چا څه ښایسته خبره کړې ده وایي دی
وی د یو عالم نه چا تپوس کو چې د سلفو د دین د مشرانو د قرآن سره څه حال و څنګه تړون و وی هغه ورته ویل لکه څنګه چې نن سبا د دې خلکو د موبایل سره تړون دی دغه شان هغوی د قرآن سره دا څومره وخت چې موږ د موبایل ورکوو که د دې لسمه حصه موږ د قرآن له ورکړه ته بیا ګوره لسمه ده ته وایم نیمه مې نه ده ویلې یېرېږم او کولاو کوي د خپل موبایل اوس پکې دا سیسټم راوتی دی او ویې ګورئ چې کور ته لاړئ راویلی ویې ګورئ چې ته د ورځې څومره ټیم په دې موبایل کې تېرې د موبایل کې راته ښایي مخکې ورځو کې یو خپل مې راغلی و خواله داسې داسې خبرې اترې شوې نه نه وي موږ خو دومره نه استعمالوو ده ما ته موبایل ما راکړه چې زه وګورم ته څومره استعمالوې د هغه موبایل ما وکتو چې کله پکې ما دغه سیسټم راواړو چې دا څومره استعمالېږي نو هغې کې ورکړو چې تقریبا روزانه تقریبا 9 ګنټې د موبایل استعمالېږي 9 ګنټو کې ټولې جاهې د نه راغلې خبرې اترې او فیسبوک او ټیک ټاک او د بچو سره خبرې او که نور څه جاهې پکې هر څه پکې 9 ګنټې نو مې 9 ګنټې دا شوې ځه دا خو د کم سے کم ورکړي چې هغه ستا هغه ټوله ورځ ټول وخت یې تقسیم کړی 9 ګنټې شوې ځه اتې که ځه صحیح شو ته چې کار لاړ شي ما څومره وخت پکې لګې وایي چې 10 ګنټې زه کار کوم 10 ګنټې 10 او ته څو شو وده کېږي به هم که نه وده کېږي به هم زه صحیح شو د دې اتو نه دا 3 ګنټې لرې که په دې کار کې ورواچوځي چې کار کې موبایل وباسي راوباسي ګوري راګوري هلته ته وایي 5 ګنټې شوې 15 او 10 15 شوې کم سے کم 8 ګنټې خو به خوب کوي که نه بیا دې کې ډوډۍ ورواچوه بیا دې کې ګپ شپ ورواچوه ته الله له مې څه ورکړي ته څومره الله دپاره ټایم ورکړي دا حقایق دي وربکې الله له جواب چې دا تپوسونه درنه وکړي چا سره څه جواب شته هېڅ چا سره جواب نشته او عجیبه دا دی پخپله په خپل ځان ګوایو وګوره ځان بدلو نه دا منو چې موږ داسې یو وګوره په ځان کې بدلون نه راولو کم ځای کې ترقي به راشي او کم ځای کې به د الله رحمتونه راشي چې هغه د رحمتونو او د ترقۍ کتاب هغه نن سبا زموږ په کورونو کې شته نو پخوا له دا و چې دا موبایل یې نه وي نو کور کې به هسې پروت و قرآن به پروت و که چا وي که چا نه وي خو پروت به اوس هم نه اوس خو دا بانه جوړه شوې دی ما سره په موبایل کې اوس خو هم نه او بابا دې الله وبخښي او ابۍ دې الله وبخښي هغو به چېرته رااخیستو وی به هغه دواړه مړه شوي موږ ته اوس څه پاتې دي موږ ته فیسبوک او جاخې او دا پاتې دي نو ګرانه ده که الله هغه بعض وایي که نه بعضو هغه دعا مې ډېره خوښه شوي الله وچ په وچه مې وبخښه زه هم که الله وچ په وچه نه وبخلي که نه وچ په وچه ځکه چې نه مال لګېدلی نه بدن لګېدلی نه موږ وخت ورکړی دی نه م قرباني د الله لپاره بل څه ورکړې ده غواړو جنت نو دا هم دغه شو وچ په وچه شو که نه وچ په وچه یې غواړو چې الله وچ